ژوند کې تر ټولو خطرناکه وسیله دروغ دي. یو دروغ ممکن د انسان ټول عزت، مقام او باور له منځه یوسي. د کیسه د یو کاتب ده چې د دروغو له کبله یې دنیا هم له لاسه ورکړه او آخرت هم. د کیسه واوري، خو یوازې د تفریح لپاره نه، بلکې د عبرت لپاره. یو وخت یو هوښیار خو دروغجن کاتب و چې د سلطان په دربار کې د لیک او لوست کار کوو. نوم یې کاتب کریم و. کاتب کریم د خبرو کولو عجیب مهارت درلود. هر څوک به یې خبرو ته حیران پاتې و، خو د کمال نه و، د فریب و. هغه به د سلطان له نامې جعلي فرمانونه لیکل. خلک به یې تیروتل او خپل جیبونه به یې ډکول. خلک به ورته مفتی نه لوی فقیه دی ویل، خو څوک نه پوهېدل چې د لوی دروغجن دی. یو ورځ یو غریب بزګر حاجي زلمی د خپل حق لپاره معنی ته راغی. هغه ویل چې د هغه ځمکه زورور ملک غصب کړې ده. کاتب کریم وویل، زه به د سلطان لخوا ته فرمان درکړو، ته به بیرته خپله ځمکه ترلاسه کړې. خو دا فرمان هم جعلي و. ملک ته یې هم بل دروغجن لیک ورکړ. دواړو ته دروغ، دواړو ته امید او دواړو ته بربادي. سلطان ته د خلکو شکایتونه رسیدل. هر ورځ به یو نوی فرمان، یو نوی ظلم او یو نوی فساد څرګندېده. سلطان پته څارنه پیل کړه. هغه خپل معتمد سړي وګمارل چې د کاتب کارونه وڅاړي. یو شپه معتمدینو کاتب ولید چې د نورو کسانو په نوم فرمانونه لیکي، رشوت اخلي او خلک تیروي. سلطان عام دربار جوړ کړ. ټولو ته بلنه ورکړ. حاجي زلمی، ملک او مور متاثره خلک راغلل. سلطان وویل، کاتب کریم، دا فرمانونه تا لیکلي دي. کاتب چې تل دروغ ویلي، دا ځل هم کوشش وکړ. نه حضور، دا زما لاس خط نه دي. خو سلطان د شاهدانو، جعلي مهرونو او د ثبوتونو یوه ټوله غرمه راایستله. کاتب کریم ژړا وکړه، زاري یې وکړي. ویل یې، زه خطا شوم، زه به نور دروغ ونه ویم، زما بخښنه وکړي. او سلطان ویل، ته نه یوازې ماته بلکې د خلکو باور ته خیانت کړی دی. ته نه یوازې دروغجن بلکې خائن او دروغ لنډ عمر لري. سلطان حکم وکړ چې کاتب د عامو خلکو مخکې سزا شي تر څو نور عبرت واخلي. کاتب کریم لمانی وشړل شو. خلکو چې یو وخت هغه ستاینه کوله، اوس یې لعنت ورته وایه. هغه یوازې شرمېدلی، بې عزته او پښیمانه ژوند ته پاتې شو. دروغ لنډ عمر لري، خو رښتیا تل پاتې وي. د دروغو عزت لنډ وي، خو د رښتینولي عزت د وخت له تېرېدو سره نور هم زیاتېږي. زما ګرانو لیدونکو، که تاسو هم کله داسې وسوسه لرئ چې دروغ ووایاست، نو د کیسه در په یاد کړئ. دروغ شاید لنډ وخت ګټه درکړي، خو د ژوند خوښي او د الله رضا له منځه وړي. د کیسه د کاتب کریم نه ده، د هر هغه انسان کیسه ده چې دروغ وایي. اوس هم وخت شته رښتیا ووایاست او د الله له غضب نه ځان وژغورئ. دروغ لنډ عمر لري، رښتیا ووایي. زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نورو عبرتناکو کیسو لپاره.